تازه خبره د بدخشان 14 ولسوالۍ سقوط شوې دي. سرچینې وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د بدخشان ولایت د 8 ولسوالیو له سقوط کېدو وروسته طالبانو اوس جرم او رغستان ولسوالۍ هم نیولې دي. د جرم ولسوالۍ ښاروال عبدالناصر بهارزاده ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالۍ نن شنبه د چنګاښ په 14مه ماسپښین د طالبانو لاسته ولوېده او دولتي ځواکونه ترې په شا شول. او د راغستان ولسوالۍ اجرایي مدیر مولوي حیات الله حیات وویل چې طالبانو له یوې درنې جګړې وروسته پر دې ولسوالۍ ولکه ټینګه کړه. له دې مخکې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي هویت یې ښکاره شي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مرکز فیض آباد د 8مې ناحیې د ځینو سیمو له سقوط وروسته طالبانو تشکان او تګاب ولسوالۍ پرون جمعه او د رایم وردوج یبتلپایان او شهر بزرګ ولسوالۍ یوه شپه مخکې ونیولې. د بدخشان او پلازمینې چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه وایي، خو وایي د لاس څخه وتلو سیمو د بیا نیولو لپاره به ډېر ژر عملیات پیل شي. بلخوا د تخار ولایت یوې امنیتي سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ګلپګان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. طالبانو په تیرو 2 اونیو کې د تخار 14 ولسوالۍ ونیولې او اوس د دې ولایت مرکز تعلقان او 2 ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.